وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. زما عزتمندو مسلمانان ورونو، ما د الله رب العالمین د کتاب د سورة بقره یو آیت مبارکه ستاسو مخکې تلاوت کو. په دې آیتونو کې الله رب العالمین فرمایي چې کله ستا زما بندگان ستانه زما په باره کې تپوس وکړي نو ورته ووایه چې زموږ رب ډېر نږدې دی، او کله چې ما ته سوال کوونکی سوال وکړي نو زه ورله سوال قبلومه، اورم یې هم او قبلوم یې هم. دا خلک دي زما قبولوالی هم وکړي، په ما د ایمان هم راوړي، دې دپاره چې دوی په صحیح لاره او رهنمایي وشي. زمونږ او ستاسو مهم کار هغه دا دی چې الله رب العالمین زمونږ او ستاسو سوالونه قبول کړي. کله چې مونږ الله رب العالمین ته منت او زاري کوو چې دا قبول شي، خو ډېر وخت دا شي چې مونږ سوال کوو نه قبلیږي، هغه کومه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه مونږ ته نه ښکاري. نو دې دپاره څه اسباب وي، دغه اسباب ذهن کې کښېنوئ د دې دپاره چې زمونږ او ستاسو آینده دپاره کم سوال او منت الله ته کوو چې دا قبول شي. یو ورځ یو ملګری راغی ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته، هغه ورته ویل چې مونږ اکثره وخت لګي الله رب العالمین ته منت او زاري کوو خو زموږ سوالونه نه قبلیږي. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته وفرمایل چې ستاسو د سوال نه قبلېدو یو څو وجې دي، 10 وجې دي، د دې وجې نه ستاسو سوالونه نه قبلیږي. اولنۍ وجه دا ده چې ستاسو زړونه د دغه 10 شیانو په وجه باندې مړه شوي دي. اول عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، تاسو الله رب العالمین پیژندلی دی خو د الله رب العالمین کوم حقوق چې دي په تاسو باندې ادعا نه ادا کوئ، حق یې پیژنئ خو ادا کوئ نه، نو دې وجې نه ستاسو سوال نه قبلیږي. دویمه وجه دا ده زعمتم انکم تحبون رسول الله وترکتم سنته، ستاسو دا ګمان دی چې تاسو د الله د نبی سره محبت لرئ خو تاسو د رسول الله سلام طریقې پریښي دي. دعوه کوئ چې زموږ ورسره محبت شته پیغمبر سره، خو په طریقو یې عمل نه کوئ، د دې وجې نه ستاسو سوالونه نه قبلیږي. درېیمه وجه دا ده چې الله رب العالمین کوم کتاب را لېږلی دی قرآن حکیم، د دې تلاوت کوئ تاسو خو عمل پې نه کوئ. قرأتم القرآن ولم تعملوا به، د قرآن تلاوت کوئ خو عمل پې نه کوئ، او د قرآن منل دې ته وایي چې ته به تلاوت هم کې او په ځان به عملي کې هم. نو چې کله ته قرآن په ځان عملي نه کې نو ته چې څومره م الله رب العالمین ته منت او زاري کې ستا سوال نه قبلوي. څلورمه وجه دا ده چې تاسو د الله رب العالمین ډېر زیات انعامات خوړلي دي، خو تاسو د انعاماتو خوړلو نه وروسته د الله رب العالمین د دغه انعاماتو شکریا ادا نه کړه. اکلتم نعم الله فلم تؤدوا شکرها، د الله هغه انعامات تاسو خوړلي دي، قسمه قسم انعامات دي، روټۍ شوه، چای شو، اوبه شوې، فروټ شو، دا ټول د الله احسانات دي، الله رب العالمین پیدا کړي دي زمونږ د فایدې دپاره. وایي تاسو خوړلي دي خو تاسو د الله شکریه نه ادا کړي. پنځمه وجه دا ده، دا ستاسو سوال چې نه قبلیږي د هغې پنځمه وجه دا ده، تاسو دا وایئ چې شیطان ستاسو دشمن دی، خو تاسو د هغې مخالفت نه کوئ بلکې د شیطان خبره منئ لګیستئ، هغه چې تاسو ته څه وایي مه قچان کوئ. قلتم ان الشیطان عدو لکم ولم تخالفوه، تاسو خو دا وایئ شیطان ستاسو دشمن دی خو تاسو د هغې د خبرې نه خو خلاف نه کوئ، د شیطان د وینا مطابق کینئ، د شیطان د حکم مطابق مزل کوئ، د هغې مطابق واده کوئ، د هغې د خبرې مطابق مړی ژوندی کوئ، او حال دا دی چې تاسو په دې اقرار کوئ چې شیطان ستاسو دشمن دی، هغه نه غواړي چې تاسو د خیر والا جوړ شئ. نو په کار دا دی چې تاسو د شیطان د خبرې نه انکار وکئ، هغه ونه منئ، نو هله به بیا ستاسو سوال قبول شي. بله وجه دا ده چې تاسو وایئ جنت حق دی، په دې تاسو اقرار کوئ چې جنت الله رب العالمین د نیکانو خلکو دپاره پیدا کړی دی او دا حق دی. ولم تعملوا لها، خو دغه جنت ته د تلو دپاره څه عمل ته ضرورت دی او تاسو دغه عملونه نه کوئ، نو څنګه به ستاسو سوال قبول شي؟ بل تاسو دا اقرار کوئ چې جهنم حق دی، په دغه کې اور دی، سزاګانې دي مختلف قسمونه، او تاسو له پکار دی چې دغه سزاګانو نه تیښته وکړئ، بل طرف ته جنت طرف ته ځان برابر کړئ، خو تاسو دغه جهنم نه ځان تیښتې ته نه جوړوئ.
قلتم ان النار حق ولم تهربوا منها. تاسو خداوی وی چې دا جهنم اور حق ته خو تیښته نه کوئ ور روان استئ، نو څنګه به ستا سوال بیا قبلیږي؟ اتمه وجه دا ده چې تاسو وی مرګ حق دی خو د مرګ تیاری نه کوئ. قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له. تاسو خدا وایي چې مرګ راتلل حق دی. انسان چې الله رب العالمین پیدا کړی دی نو وخت به پرې راځي چې دله هغه ملک الموت به راشي، روح به قبض کوي، دې ته مرګ وایي. مرګ حق دی. ولم تستعدوا له، تاسو دغه مرګ ته لا تیاری نه دی کړی. نهمه وجه دا ده چې تاسو د خوب نه خو راپیدار شوئ، راویښ شوئ، خو تاسو کې یو نقصان پیدا شو. هغه نقصان دا دی چې د خلکو عیوبو د لټولو دپاره کوششونه کوئ او خپل عیوب د نه یېدوي. وی په کار دا چې ته خپل عیوبو ته متوجه شي، هغې اصلاح وکړي، په ځای دی چې د بل په عیوبو کې لګیا وخت تېری. انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم. د خوب نه رابیدار شوی او خپل عیوب در نه یېږدي او لګیستی د نورو عیوبو په لټولو کې کوشش کوئ، نو دې وجې نه ستاسو سوال الله نه قبلوي. لسمه وجه دا ده چې ستاسو سوال چې نه قبلیږي هغه دا ده چې تاسو روزانه په خپلو لاسونو باندې خپل رشته داران، یاران، دوستان، مشران، کشران چې هغه کله وفات شي هغه رالی او د هغې د جنازې بندوبست کوئ، قبر ورله جوړوئ او بیا هغه مقبرې ته رسوئ، په هغه دفن کوئ، خاوره پرې راړوئ، کورونو ته راروانېږئ. دا د یو عبرت مقام او د عبرت ځای. دا حالت په تاسو باندې څو ځل راغلی دی خو تاسو ته عبرت نه الی. دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بهم. خپل مړي خو دفن کوئ خو عبرت ته نه الی. فکیف یستجیب الله لکم. نو الله به ستاسو سوال څنګه قبول کړي؟ کوی چې زما سوال دی الله قبول کړي نو په کار دی چې په تا کې دغه لس کارونه را پیدا شي. الله پیژندل، د الله حقوق ادا کول، رسول الله سلام سره محبت کول او د رسول الله سلام طریقې منل، د قرآن تلاوت کول او د قرآن باندې عمل کول، د الله نعمتونه خوړل او ورسره د الله د نعمتونو شکریا ادا کول، د شیطان د دشمنی اقرار کول او د شیطان د خبرې نه مخالفت کول، او کوم اقرار چې ته کې چې د الله رب العالمین میمان خانه د جنت دی د هغې دپاره عمل کول، د جهنم نه د زړه کې یېره ده د هغې دپاره تیښته کول، مرګ منی نو د هغې دپاره تیاری کول، چې کله ته رابیدار شو نو د خلکو عیوب پسې ګرځه راګرځه مه، د خپل ځان اصلاح وکړه د دې دپاره چې ستا آخرت ښه شي. یو ورځ یو ملګری راغی ابراهیم بن ادهم رحمه الله ته، ورته ویره زه اکثره وخت ګناهونه کوم او توبه وباسم، بیا ګناهونه شروع کوم، بیا توبه وباسم، ما ته داسې یو طریقه وښایه چې زه دې ګناهونو کولو نه منع شم. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته وفرمایل چې تا ته زه یو څو کارونه ښیم که چېرته دا کارونه دې وکړل نو که بیا ګناه کې کوه که نه، که دغه کارونه ستا په وس کې وي او کولی شي نو دغه کارونه وکړه، نو هغې نه وروسته چې بیا څومره ګناهونه کوې خیر دی، څه فرق نه کوي. خو که دغه کارونه نشي کولی نو بیا ګناهونه مه کوه. اول کار دا دی چې کله ته ګناه کې نو ته په کار تاله دا دی چې الله رب العالمین کم رزق پیدا کړی دی په دنیا کې د مخلوقاتو دپاره د انسانانو دپاره، د دې نه خوراک مه کوه. فلا تأکل شیئا من رزقی. د الله رب العالمین د رزق نه هیڅ شی به هم نه خوري. نو بیا چې ګناه کې کوه که نه، نو هغه سړي ویل چې دا ټول څه چې خوراکي شیان دي دا خو الله رب العالمین پیدا کړي دي، نو زه به څه خورم؟ نو چې الله پیدا کړي دي نو د الله د رزق خوراک هم کې د هغه نه ځان هم مړی او بیا ګناه هم کې، نو دا خو ښه کار نه دی. وایي ښه که دا کار نشي کولی بیا یو بل کار وکړه، هغه دا دی چې انسان دپاره د اوسېدو دپاره یو کور پکاري، اوسېدلو ځای پکاري. نو که ته خامخا ګناه کې نو په داسې ځای کې اوسېږه، په داسې ښار کې اوسېږه چې هغه الله رب العالمین نه یې جوړ کړی، په داسې ځمکه کې ژوند کوه چې هغه ځمکه الله رب العالمین نه یې جوړه کړي. فلا تسکن بلاده. د الله رب العالمین په ښاریو کې مه اوسېږه، د هغه په آبادیانو کې مه اوسېږه. نو سړي ورته دا ټول دنیا الله رب العالمین پیدا کړی، نو زه به چېرته اوسم؟ دا کار هم زما د وس نه پوره نه دی. بیا ورته ابراهیم رحم الله وفرمایل ځکه ته دا کار هم نشي کولی نو بیا بل یو کار وکړه، هغه دا دی چې ګناه کې نو په داسې ځای کې وکړه چې تا هېڅوک ونه ویني. ففعل فی مکان حیث لا یراک احد.
په داسې ځای کې دا ګناه کوه چې تا هېڅوک هم نه ویني. نو هغه سړي سوچ ځان سره وکړو چېرې که ما په مخلوقاتو کې څوک ونه ویني نو خپل خالق خو مې ویني، الله رب العالمین خو مې ویني، د الله نه خو زه نشم پټېدی. وایي ښه دا کار هم نشي کولی. نو وایي داسې کار وکړه چې کله تا ته د روح قبض کولو ملایک راشي او روح دنالي ملک الموت چېرته راشي، نو کوشش دا وکړه چې هغه ستا نه روح قبض نه کړي. جنګ جګړه ورسره کوې، زور ورسره وی، خو کوشش دا وکړه چې دا نه روح قبض او ته دا کار خو زما د وس نه پوره نه دی. وایي دا هم نشي کولی چې کله قیامت ورشي او جهنم ته تا ګزارئ، زبانیه ملایکې راشي او د جهنم چوکیدارانې هغه تا ونیسي او جهنم ته دې ګزارئ، نو هلته خپې مضبوطې کړه چې لاړ نشي ورسره جهنم ته. که دا کار کولی شي جهنم نه هلته ځان په زور وروسته کولی شي نو بیا هلته ګناه کې وکړه که نه. یاره وایي دا کار خو زما د وس نه پوره نه دی. نو سړي ځان سره سوچ وکړو چې داسې کارونه چې زه کوم دا ټول د الله رب العالمین احسانات زه خورم، د الله رب العالمین په آبادیانو کې زه ژوند کوم، داسې ځای کې ما نه ګناه کېږي چې هغه د الله نه پټه نه ده. ملایک که چېرته راشي ما نه روح علي نو زما وس کې دا نشته چې زه ترې روح ایثار کړم. که چېرته د جهنم چوکیداران راشي او ما جهنم ته ګزارئ نو زما وس کې دا نشته چې د هغې نه ځان زه خلاص کړم. په هغه ځای کې توبه وکړله او آینده دپاره هغې د ګناه طرف ته توجه هم نه کوله. بیا الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته هم داسې صفات را په نصیب کړي چې مونږ د الله رب العالمین د انعاماتو شکریا ادا کړو او صحیح عمل وکړو، دې دپاره چې الله رب العالمین زمونږ دنیا او آخرت ښایسته کړي.